حضرت حذیفه رضی الله عنه د نوموتو اصحابانو څخه و. د ده مبارک لقب صاحب السر یعنی راز ساتونکی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منافقینو او فتنو علم ده ته ښودلی دی. ویل سوي دي یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک ته تر قیامت پر راتلونکي فتنې ټولې په شمار سره ور وښودلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هېڅ داسې فتنه نه ده پرېښې چې په هغه کې دې 300 کسان شریک وي مګر ده ته د هغې فتنې حال او د لارښود نوم، د پلار او مور نوم او د هغه قوم نوم یې ټول یې ورښولي وو. حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمایي خلکو به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه د خیر د خبرو پوښتنه کول، خو ما به د بدیو د خبرو پوښتنه کول، د دې لپاره چې ځانونه ځینې وساتو. ما یوه ورځ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه وپوښتل: ای د الله رسوله، دغه برکتونه چې ستا په وجه په موږ باندې نازل سوي دي او موږ ځینې برخمن یو، ایا د دې څخه وروسته به بدي هم راځي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل: هو، بدي راځي. ما ورته وویل: د دې بدي وروسته بیا نیکۍ راځي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وویل: ای حذیفه، د الله جل جلاله کلام وایه او په معناو کې فکر کوه او د احکامو تابعداري یې کوه. دی مبارک وایي: زه فکر اخیستی وم، ومې ویل د دې بدي وروسته به نیکي راځي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل: هو، نیکي راځي، خو زړونه به داسې نه وي لکه اول ځل چې وي. ما بیا ورته وویل: ای د الله رسوله، د دې نیکۍ وروسته به بیا بدي وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وویل: داسې خلک به پیدا سي چې نور به ګمراه کوي او د دوزخ لوري ته به یې بیایي. ما ورته وویل: که زه په دغه زمانه کې موجود وم نو څه باید وکړم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وویل: که چیرې په دغه وخت کې د مسلمانانو یو متحده ډله وه او یو باچا یې و، یعنی یو باچا درلودې دې ډلې، نو د دوی سره اوسه، که نه و ټولې ډلې پرېږده، په یو کونج کې جلا کښېنه او یا د یوې درختې په بیخ کې کښېنه او هم هلته تر مرګ پر اوسه. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و ده ته د ټولو منافقانو حال ښودلی و، نو له همدې امله به حضرت عمر رضی الله عنه د ده څخه پوښتنه کول چې زما په حاکمانو کې خو څوک منافق نسته. حضرت عمر رضی الله عنه به هغه حاکمان د دن څخه لرې کول چې غالبا به یې په خپل فراست یعنی الهي پوه سره پېژندلي وو. کله به چې څوک مړ سو، نو عمر رضی الله عنه به څېړنه کول چې آیا په دغه جنازې کې حضرت حذیفه رضی الله عنه ګډون کړی دی او که نه. که به حذیفه په جنازې کې و، نو حضرت عمر رضی الله عنه به هغه جنازې ته تشریف یووړ، او که چیرې به حذیفه په هغه جنازې کې موجود نه و، نو حضرت عمر رضی الله عنه به هغه جنازې ته نه ولاړی، په خاطر د دې چې حضرت حذیفه رضی الله عنه ته منافقان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ښولي وو، نو چې کله به منافق مړ سو، بیا به حضرت حذیفه رضی الله عنه د هغه په جنازې کې ګډون نه کاوه. کله چې حضرت حذیفه رضی الله عنه وفات کېدی، نو په ډېره نارامۍ سره یې ژړل. خلکو پوښتنه ځینې وکړه چې ولې ژاړې؟ د مبارک په جواب کې ورته وویل: د دنیا په پاتې کېدو باندې نه ژاړم، بلکې مرګ خو زما خوښ دی، مګر زه پر دې ژاړم چې زه به د الله جل جلاله په رضا کې روان یم او که به ناراضۍ کې روان یم. د دې څخه وروسته یې وویل: دا زما د ژوند وروستی ساعت دی. ای الله جل جلاله، تا ته معلومه ده چې زه ستا سره مینه لرم، نو په دې وجه سره په خپل ملاقات سره ما ته برکت راکړه.